پلوبه د کرکټ کې لا جهان قهرمانا پلوبه د کرکټ کې لا جهان قهرمانا نن ګلابي راوړي دی افغان قهرمانا سلامونه نیک هیله او احترامات درنو لیدونکو خدای دې وکړي چې تاسو به روغ جوړ او د صحت پر جامه به سنبال اوسئ دا ځل سره یو بل ځوان تکړه او با استعداده ځوان ولاړ له دې سره د زړه خواله کوو د دې سره د دوی په ژوند د دوی په لوبو او د دوی په کارکردګۍ باندې خبرې کوو لومړی به له ځوان څخه د دوی نوم وپوښتو چې څوک او له کوم ځای څخه بسم الله الرحمن الرحیم نوم مې لاجبر دولتزی یو تن درخلا ترخیل اکاډمۍ لوبغاړی دولتزی صاحب ډېر څومره وخت مو کېږي چې د ترخیل کرکټ اکاډمۍ ته راغلي یاستئ تقریبا یو 15 میاشتې کېږي چې په دې اکاډمۍ کې بالینګ کوم یا لوبه کوم ډېر ښه تاسو خپل بالر یاستئ که بیټسمین زه خو خپل فاست بالر یم ځوانه که راته ووایي چې په ولایتي سیالیو کې تاسو لوبېدلي یاستئ موقع درکړه شوې نه لکه په ټرایلونو کې ولو خو په ولایتي میشو کې نو خو ان شاء الله په راتلونکي کې به وي کوم نه سلو کړم دي لکه ریجن سیالیم کړی دي ښه ډېره ښه ده ملي ټیم دپاره مو کوم ټریل یا بل څه ورکړی که نه نو تیر مخکې څو ورځې مخکې د فاست بالرانو ټریل او هغې کې یعنې چا غوښتنه کړې خو ورغلي نه خو انشاءالله په راتلونکي کال کې به وي ولې مو دغه ټریل ورنه کړه تاسو خو یو بااستعداده ځوان یاستئ ما مو بالینګ ولیدو چې ډېر ښه بالینګ کوئ ولې ورنه راغلی علت یې څه و څه مشکل و لږ خوا کې ستونزه وه د هغې د وجې ښه ډېر ښه زه الله تعالی دې ستا دغه مشکل چې دی حل کړي د خوښې پلیر مو څوک دی د افغانستان په لوبډله کې بالکل رحمان الله ګورباز او په خارجیانو کې یعنې په نورو هیوادو په لوبغاړو کې ای بي ډیویلرز ولې مو ای بي ډیویلرز انتخاب کړی دی والله ښه کلاس بیټسمین ده ځکه ډېر ښه رحمان الله ګورباز مو کوم دغه ډېر خوښېږي سویپ ډېر ښه کوي بس په هغه وجه ډېر ښه ډېر خپله بالر یې نو څنګه د سویپ شاټ خوښېږي واقعیت چې څوک ښه شاټ وي ځکه هر چا خوښېږي اوس خو نه ده ډېر ښه خپله دې کله بیټینګ کړی دی ولې نه بیټ خو ډېر کړی ده خو اوس موقع نن میچ کې هم نشته خو انشاءالله په راتلونکي کې به وي ډېر ښه په بالینګ کې مو کومه کارکردګي کړې کومه لاسته راوړنه لرئ والله ډېره لاسته راوړنې لرو خو بس نننی میچ کې هم خو تقریبا 3 وکټې مو ایستې او په راتلونکي به انشاءالله چې نو به ډېر ښه داسې کومه لوبه ده چې هغه ستا نه هېرېږي یعنې ستا دپاره ډېره جالبه ده زموږ مخکې جی پی ایل سیالۍ په هغه کې یعنې ښه بالینګ کړی و هغه مې نه هېرېدونکې سیالۍ ده ډېر ښه تا ته راتلونکي ژوند له الله بریاو څخه ډک غواړم زموږ دغه لیدونکو ته مو پیغام څه دی په وروستیو کې پیغام مو دا ده چې کرکټ وکړي او کرکټ یاد کړي ځکه کرکټ خو د افغانستان او فاست بالینګ خو نن سبا په افغانستان کې ډېر کم ده که چا کې وړتیا وي نو ښه بالینګ دې وکړي انشاءالله راتلونکي به د ملي ټیم یو لوبغاړی مننه ډېره زیاته چې راغلې موږ ته مو قیمتي وخت راکړو له موږ سره مو دغه خپرونه را برابره کړه مننه له تاسو څخه چې تاسو راغلې او موږ هم تشریف کړو مننه کور مو ودان خواږه وشي د ژوند د سولو سفیران زموږ ورزشکاران کرکټ افغانستان